د افغانستان په اړه د هند تازه څرګندونې. دوستانو چینل ته ښه راغلاست، هیله ده چې روغ او جوړ به یې. د هند د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې کړي دي. دا چې څه ویلي دي په پریس نیوز چینل کې راسره په ویډیو کې وګورئ. هند وایي د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره خورا پراخې اغیزې لري. د هند د بهرنیو چارو وزیر چې د وزیرانو په دوهمه غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت ډېرې ژورې پایلې لري او منځنۍ اسیا هم ترې مستثنا نه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جے شنکر وایي د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا د سیمې لپاره ډېر لرې پایلې لري. نوموړي وویل چې هند او روسیه دغه هیوادونو په اتحاد کې شامل دي چې جنوب ختیځې اسیا کې ګډې ګټې لري. نوموړي همدارنګه وویل د هند او روسیې ترمنځ په دې اونۍ کې غونډه ترسره کیږي چې د توازن رامنځته کېدو په خاطر به وي. په دې غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره د هند د کورنیو چارو وزیر راجات سنگ، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شیګو هم ګډون درلوده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هند د روسیې 21 کلنۍ سرمشریزه کې وکتل او په دې لړ موضوعات یې خبرې وکړې. دوستانو تاسې د هند رول په افغانستان کې څنګه لوبوئ؟ دوستانو تاسې د هند رول په افغانستان کې څنګه ګڼئ؟ خپل نظر مو راسره شریک کړئ.